یعنې ټلیفون ما دې کار کوي ده نه دي کار کړی او دوی د چا سره تر لس دقیقې تر اوسه دوی چا سره خبره تر لس دقیقې برابر نه ده کړې. وزیر خارجه د امریکې چې راځي یا قطر ته موږ سره ویني هغه په داسې اندازه را سره ویني چې دوی ناست دي چې موږ ورځو ځای ته راته ولاړېږي. دا زما حیثیت نه دی نه زما دغه دی دا د دغه قربانیو د دغه سرښندنو نتیجه ده. نو تاسې پام کوئ د ځانه سره سوچ کوئ چې دغه قرباني په یو بل ذهن و فکر درڅخه دغه نه شي پر بله لاره لاړه نه شي. انشاءالله په کوم مذاکراتو یا په کوم څه چې موږ اخته یو هغه اطمینان درکوو ستاسې دغه تکلیف و دغه خوارۍ چې تېرې سوي دي دا به بس لاړې نه شي. پر دې باندې معامله نه شي کېدلی. د الله سره راځي که کلي که جزي خبره موږ هلته کوو د مشرتابه سره یې شریکوو. دلته راځي دا خبره د مشرتابه د علماو د شورا چې کوم مشران ملګري دي د هغو سره شریکېږي بیا هغه خبره دوباره موږ ته رارسېږي نو بیا دوباره موږ په هغه عمل کوو. داسې نه ده پېښه سوې چې موږ دې یا کلي یا جزي خبره خپل په سر هلته پرېکړه کړي دلته موږ د مشرتابه سره نه یو شریک کړی. دا تاسو ته یو اطمینان درکوو چې څونه الله پاک موږ ته عقل و فکر راکړی دي موږ به د خپل د شهداو د خپلو مریضانو د خپلو عوامو د خپل ملت انشاءالله دغه ارمانونه د ځانه سره وساتو. الله پاک دې دغه خوارۍ او تکالیف موږ تاسې نه بس کوي. الله پاک دې موږ تاسې په ملک یو داسې نظام راولي چې ټولو مسلمانانو ته د خپل ملک قابل قبول او هغه څه چې پر موږ تاسې تېر شوي دي هغه پکې نغښتي د هغو یو دغه موږ ووینو. نو محترمو تاسو بعضې ولاړ یاست هلته نور بعضې ملګري هم انتظار دي د څه ملګري چې وویل بیا زه ستاسو سره خبره لرم نو ما سمه ده زه انشاءالله درته راکښته کېږم خبره در سره کوم. اوس که دا کوم ملګرو زما سره روغبړ نه یې کړي زه دا یم ولاړ یم بس قرار دغه چې دا نور دې کښېني یو یو دې راولاړېږي روغبړ ورسره کومه چې هر څونه وخت یوه خبره وکړم یوه پلا لا کښېنئ یو دعا به وکړو. دعا چې مو وکړله عبارت یې قرار یو یو ملګري راولاړېږي او که دغه څه تر مخه تر دعا دعا څه شی ده جبلا دعا څه شی دعا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنصار والمهاجرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا الطلبة المجاهدين في أفغانستان اللهم أهلك اليهود اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترد عن القوم الظالمين اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترد عن القوم الظالمين اللهم اخرج اليهود الغاصبين من وطننا الأفغانستان ومن سائر بلاد المسلمين اللهم مزقهم كل ممزق اللهم زلزل أقدامهم وخرب بنيانهم ومزقهم كل ممزق اللهم احفظ أميرنا الشيخ هبة الله أخنزاد حفظه الله ونائبيهم خصوصا المحترم الحاج ملا برادر حفظه الله اللهم احفظهم بحفظك الجميل اللهم احفظهم بحفظك الجميل اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين